ګرده ورځ ته شیطاني ده. د ګنبازه زوه پلار دې کین کړي و که دې نیکه کړي و چې ته یې که د کور خراب یې زوه. دا ژوند په مسخره نه تېرېږي. دا ژوند کالي غواړي، ډوډۍ غواړي، پیسې غواړي او پیسې چې په خواري پیدا کېږي. اوس دا ژړاوي مړاوي پرېږده پر دوکان دې کښېنه. زه ځم بازار ته شی می راوړم. چا ته پور مور کوه او اله اله خلک دلته پر دوکان مه پرېږده. پاته سو پر دا نعناع پر دا پیازو پر دا بانجانو یو څو اوبه در سره واچوه. سلام علیکم سمه جان کاکو. سهار دې جوړ یې په خیر یې؟ الله دې غم راکو. اوس ولې زه باره راځم دستي. څه کوې سمه جان اکا چېرې روان یم؟ موږ د خدای دوست جغت وکړئ دلته رالو سړی سمه جان اکا سره به ګوړې کښېنې بانډار به وکړي. زه مو بازار ته سودا مودا د دوکان ته راوړم. څه وایه بازار ته ځې؟ په خدای زم کار لرم ته ودرې سمه جان اکا دواړه به یو ځای ولاړ شو. ته راکړه وروره یو سګرېټ یو دانه. راځه ګلو جانه. راځه. دا څونه سیمټ دی؟ دا سیمټ لږ کم وراچوه. زلمي ویل سیمټ یې ډېروه. ته د زلمي دا پرېږده. څه چې زه درته وایم هغه کوه. دا سیمټ لږ کم وراچوه. پهلوانه بله ورځ ما تا ته څه وویل په دفتر کې چې ما دا سیمټ لږ کاروه. کور مې پوره خرابه یې که څه کیسه ده؟ اکاګوله خو ما ورته وویله دی په ژبه نه پوهېږي زوروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې په خیر. زلمی په دغه مساله کې څونه سیمټ مو کار کړی دی؟ مسلمانه خو لږ احتیاط ورسره کوئ. سیمټ اوس هم لږ دی. تاسې خپله وګورئ. ډایرکټ دغسې معلومېږي. ده وکتله نو ځکه یې درته وویل زوروره. ما بله ورځ هم تا ته وویله چې دا سیمټ لږ کاروئ. څه سره په خبره نه پوهېږي. سیمټ ور لږ کړه. ګوره ته تر اوسه لا په دې کارو نه پوهېږې. په دې کارو موږ نه پوهېږو. څه چې درته وایو هغسې کوه. پوه شوې؟ اوس ولې؟ Ahora, con nuevo horario. Gede nuevo horario ya यार सब मसलदार वाला تسداوي صور دي بس رخاتي
زه خو درته وایم چې نور دې دا معلمې پرېږده دا کومې پیسې چې دوی تا ته درکوي دا خو ستاسو په تګ او راتګ کې ځي زما په خوله کړې په خپله مځکه کې کار وکړې تر دې به ډېرې وګټې کاکا جان زه خو معلمې دې دپاره نه کوم چې پیسې وګټم زه غواړم چې د دې سیمې کوچنیانو ته خدمت وکړم ګوره وره دا ژوند په مسخره نه تېرېږي لږ فکر وکړه ټوله مځکې چې دغسې ولاړې دي په دې معاش به ولاکه شل شي سرګله په څه فکرو کې ډوب یې څه درته وایم زلمی ځوان هېڅ نه پوهېږم چې زه څه وکړم دې خلکو خو زما زړه د ژونده سره راتور کړي ولې څه کیسه ده خدای دې خیر کړي زلمی یاره څوک چې په دې دنیا کې نه مور ولري نه پلار ولري د هغه انسان به څه ژوند سرګله وره مور پلار که نه لرې شکر دی هغه د اکا خو لرې او بیا زه ستا څخه د مایوسي خبرې اورم تا د مکتب په دوره کې لا موږ ته ویل چې ځوانان باید مایوسه نه سي نو ته اوس ولې دا خبرې کوې مور پلار دې خدای وبخښه د مایوسي خبرې مه کوه ځکه چې خدای تعالی ناراضه کېږي ته راته ووایه زلمی یاره زه څه وکړم اول یې راته ویله چې پوهنتون پرېږده اوس بیا راته وایي چې معلمي پرېږده په مځکه کې کار وکړه زه اوس په دې نه پوهېږم چې زموږ د ژوند انتخاب دوی ولې کوي ولې پر څه شي باندې ته وایي چې معلمي پرېږده نه پوهېږم خو بس دا راته وایي چې په خپل مځکه کې دې کار کوه تا نه ورته ویل چې هغه دې په مځکه کې هم کار کوم او بل معلمي خو یې سپېڅلې دنده ده نو زه ولې معلمي پرېږدم کاشکې دا خلک په دې پوهېدلی د دې خلکو سترګې د ناپوهۍ تور تیارو ړندې کړي دي او غواړي چې نوی نسل هم په دغه تور تیارو کې ژوند وکړي چې یو څه ورته ووایي جوابونه را سره وایي او بیا ته ووایه زلمی موږ باید پټه خوله پاتې سو چې دوی هر څه ووایي هغه باید موږ ومنو دا امکان نه لري خیر خدای مهربانه دی ته خپل کار کوه ته مایوسه کېږه مه خدا به هر څه اسانه کړي انجینر صاحب بله ستا په فکر دا پروژه به موږ لاسته راوړو کومه پروژه اتاګوله دغه د پلچکانو د جوړېدو ده ښه ښه بېغمه اوسه اتاګوله وروره داسې پروپوزل مې لیکلی دی انشاءالله الرحمن چې دا مازې ورته کښېږدې بیا به منظور سي پوه شوې نو زه به دې هم داسې ونازوم که چیرې زموږ لاسته دا پروژه راله او موږ وګټل ډېر به دې ونازوم انجینر صاحب اتاګوله په هغه تېره پروژه کې هم تا کول کړي وو چې ستا حصه در کومه خو خیر بیا مو د یاده ونه باسېده خیر ته غم مه کوه انجینر صاحب زما کارونه تا ته کم نه دي در معلوم چې کارونه خلاص ول بیا نو ما و خپل طبیعت سره پرېږده زه تا څومره نازوم بس سمه ده چې دغه د مکتب په پروژه کې مو د یاده ونه باسې ډېر به خوشحاله سو کور دې خراب شه په دې زوی پلار دې ټینګ و نیکه دې ټینګ و لاس وارې مې درته ویلي دي چې دا بې ځایه کارونه مه کوه پر تا باندې زما خبره هېڅ تاثیر نه کوي ملا دې ماته شه ته دغه ظلمي ته وګوره ځان یې در کومه ځایه پورې ورسوي نن ورځ اتاګل غوندې سړی زارۍ ورته کوي ورته اړ دی د میاشتې 25,000 افغانۍ معاش اخلي زه هم خوشحاله یم چې زوی لرم
شیطان کافي راته وایي چې راولاړ شه درته ستنې ونیسه په یوه وار درنې دې خلاص کړ. خیر دی بابا پرېږده بیا به داسې نه کوي. یاره ولي محمده کله به دا ستا د واده وریجې خورو خو ظالمه د پلار پر کور دې زړه کړله. نو څه وکړم سمه جانه که زما په لاس کې نه دی. که زما په لاس کې وای دا سبا مې واده کوئ خو یو څه ولور یې لا پاته دی چې دغه ور ادا کړم بیا به د خیره سره واده وکړم. دا څنګه ولور دی؟ دا 3 کاله کېږي چې تا غوښه ده تا لا دا ولور نه کوي ورپوره؟ سمه جانه که دا خلک په خپله واده باندې نه درېږي. په 15 لکه یې را سره کړې وه اوس 10 لکه را څه غواړي به بیړه یې را باندې وکړي. 10 لکه؟ وعلیکم السلام. ستړي مه په خیر یاست؟ ستړي مه شه پهلوانه. خیر یاست؟ او خو چې د یوه افغانۍ کم وي ولاکې په لاس درکړم. خدای دې خیر کړي بیا د چی شي 10 لکه دی بیا ول داسې خوا به دی ناستې پهلوانه د ده بیچاره دې خدای وزله وکړي. اوس مې ورته ویله مال ستا د واده وریجې به کله خورو. ده راته ویله ولور یې پاته دی. مال دا څنګه ولور دی؟ وایي به بیړه را باندې وکړي چې 10 لکه راکړه. په 15 لکه یې راکړې وه اوس 10 لکه راڅه غواړي. سمه جانه که دی مازې خطا وتلی دی د ده دپاره 10 لکه چې شي دی خو ور دی کې که د ده پر ځای بل یو وای اوس بیا اولادونه ګرځېدی زوروره. پهلوانه ناکده خېټې څه خبرې مه کوه چې پیسې نه یې د کومې خوا وکړمه واده. یوه افغانۍ نه پیدا کېږي یوه افغانۍ ته خبر یې. عجبه سړی ولې د خېټې خبرې کوم زوروره؟ شکر دی دومره جایداد لرې چې 100 روپیه ولاکه معلومېږي. مسلمانه دا مځکې دا باغونه چې د یوه کال اصول یې واخلې دا غاړه وتلې سانه بیا پر چش خوا بده ده. چې د یوه کال اصول واخلې بالا خوله د ماسې شوره. دا 2 کاله کېږي چې هر شی په وکړم هلته یې په هغه پالیز کې مرض ووایي خپل سر له ولاکه جوړوي. پهلوانه ولي محمد هم نه دی ملامت. دا 2 کاله کېږي زه په خبر یم چې پالیزونه یې مرض وکړي خپل د تیلو مصرف لا نسي ورایستلی. د ده 10 لکه د څه وې په دې وطن کې ځینې انسانان د پیسو په بدل کې خپل اولادونه خرڅوي. دوی ته دې خدای هدایت وکړي. خیر د دې دې خدای وزله وکړي رښتیا هم دی خوارکی خو مجبوره دی. که زما منې ولي محمده زه به یو لار در وښیمه قرار د یو چا څخه پیسې په پور واخله خپل واده دې په وکړه هغه ته په کراره ور ادا کړه. د چا څه یې واخلم پهلوانه ته هم عجبه خبرې کوې. اول بیا هغه سړی ما ته چې پیسې راکړي بیا زما څه نه غواړي بل دونه پیسې ما ته څوک راکوي په پور باندې. ولې محمده ولې عجبه خبرې کومه زوروره څو دې په کار دې ما ته ووایه چې زه در پیدا کړمه. چې داسې خبره ده ولي محمده نو چیشته ګوره هغې پیسې پهلوان در پیدا کوي کراره ځینې واخله خپل واده دې کوه نو بالا چیشته ګوره. سمه جانه که د ده د پرېږده د ده د ماسې د خولې خبرې دي. ولې مازې خبرې دي ولې محمده ووایه څو دې په کار دې چې در پیدا کړمه که مې در پیدا نه کړې بیا نو هلته ووایه زوروره. هېڅ نه وایم کور دې مودم. سلام علیکم. خدای دې راوله سار دې جوړې بخیر یې سړی مې څنګه ښې سره جوړې. خدای دې راوله پهلوانه سار دې ښې سره جوړې بخیر یې اسماعیل سلامه الله دې کامیابه لره. سلامت اوسه. سمه جانه که بانجان نور نشته؟ دا نه دي چې پراته دي ته په سترګو نه وینې. دا ولا داسې لږ خراب را باندې مېږي سمه جانه که نور نشته؟ څه په سوي دي سهار مې راوړله تازه بانجان دي وا خراب سوي دي. دا چاریاک په څو دی؟ دا په چاریاک نه خرڅېږي دا دانه په پنجه ده. بو دا دانه تایدلې په پنجه د بانجان ته راکړه که څونه راکړه څونجې غټ بو دي وکړي.
منځې منګي منځې په دغه چم پر اتاګل ځان ګران کړي ودرې چې ورې اتاګل څه کوي کې چې د پلار کوسه دې در نه کړي نو به دې نه پرېږدي ماتم به وګله وایي خلک دا شان ګرده پرانیسم چې زه دغه اسمان سي بیا ګرده بسکلان لري زه نه لرم چې بازار ته ځې ماته ووایي باسکل چې شتي لیونی چې ته مکتب ووایې درسونه داسې ښه په خوند وایې شیطاني ونه کړې مور په عذاب نه کړې د کوڅې څخه د بل چا شر راته را نه وړې باسکل در رانیسمه چې نو کې غټ سي موټر سایکل در رانیسمه ته ورته وګوره اکاته دي څنګه ښه درس وایي دا رقم چې درس وایې مکتب وایې البته سبا ناستې غټ سړی به درسه جوړ شوی لکه اکا دي ته د هغه په کیسه کې مه کېږه اوس دا راته ووایه چې په مکتب کې دي یو نوی شی مې زده کړی دی ډېر مې زده کړي دي شاباش ته به د اسلام پنځه بناوې دي زده دي اول چې شتي بیا راته ووایه اوله کلمه راته ووایه ځه لا اله الا الله محمد رسول شاباش دغسې وه خپل درسونه وایه مکتب ته ځه جنګونه به نه کوې له کشیانو سره ښه زلمه څنګه دي د مکتب کارونه څه درته وم جان اغا خوند یې نشته ما ته خپله دا کار خوند نه راکوي ولې خیر تاګل خو ویله چې دا مکتب به داسې مکتب جوړ کړمه چې جوړه به په دغه شاوخوا سیمه کې نه وي داسې ښایسته مکتب به جوړ کړمه او بل ما ته نقشه راښکاره کړه ډېره ښایسته نقشه یې هم وه د دغه مکتب نو اوس څه مشکل دی په نقشه کې خو څه نه وم جان اغا خو کومه مسله چې کارګرو سره کاري هغه ټوله ریګ دی سیمنټ ګسر کې پشکستاله نه کیفیت یې ټیټ دی اتاګل په دې کیسه باندې خبر دی ولې نه دی خبر ما هغه ته څو واره وویله خو هغه ویل چې پیسې نشته زه خو د خپله جبه نشم مصرفولی تا ما ته ولې مخکې نه ویل که دا رقم وي ولا که خرڅ ته لا رسولی وي خیر ته فکر مه کوه زه سهار خپله ورځمه کار د نږدې څخه ګورم موږ څه کو جان اغا دا خبره ما ورته کولی سوای ما دا نه چې سبا زموږ څخه خوا بده سي ته پوسه او کار یې پوسه یا زلمی دا خبره دې غلطه ده څنګه زموږ په څه دا مکتب د چا دپاره جوړېږي خو د هغه زموږ د کشرانو دپاره به جوړېږي د هغه زموږ د سیمې دپاره به جوړېږي خپلوي نه خپلوي که دی په دا خبرو باندې خوا بدي خدای دې داسې خوا بدي کړي چې بل یې په رنګ نه وي زه سبا ورځم هلته به سره ګورو چې دی سموي که نه سموي دا کار څه ستا د پلار سر دې راپخ کړی دي دا چیچ دی ما خو ټوله مالګه نه وه ورچولې څنګه چې ټوله مالګه نه ورچولې وځه دلته وه وځه کښېنه دلته کښېنه وځه دا څه دی چې مېلمانه نه دي راسره د خدای فضل راباندې وسو موږ هم خوشحاله چې زموږ په کور کې مېرمنې شته مېرمنې ناستې دي ورته که لاشان دی به څه دسترخوان لکه ته هلته د باندې وبشه ورکې که ازویه دا په وولو نه سمیږي دا یې کومه اوله ورځ ده ټول عمر دغه دی
دا ښځه په اولو نه سمیږي په دې پوهېږي چې زما فشار لوړ دی په کس دېګ ته مالګه ډېر ورسي